شهزاده وروره په دې کې د دروغ اوسېږي ها د ریشا خبره ده چې پخوا د مسالې جذب ګرځېدو تا چې ترجیح نه و لیدلې په یو وخت کې نه که نه ته نه وې که نه مړه په هغې وخت کې زموږ ملګري د مسالې جاز را روان و مازدیګر ټایم و سنډا مې د جلبه نیولې و ساره و مې نو هغه پیلټ چې داسې یو چکر و نو هغه ته علاقه نه وه معلومه نو په دې بل وزه داسې راغی نو زما په دې خوا کې دا جاز را زنځل کړو نو ما ته یې ویله که رورکیا وایي دا علاقه ما ته نه ده معلومه وایي ته راوښیږه چې دا علاقه راته وښیي هغه چې زه پرې پورې ورختم نو سنډا هغه جلب مې د دې موټۍ نه تاو شوی و چې هغه هم راسره پرې راځوړن شي او غټ سنډا و یار و سنډا لاندې زانګي را زانګي خو زه د پړي نه مې روچت کړه جاز ته مې را دن نه کړه زه هم پکې کېناستم هغه سنډا هم پکې کېناستې یاره بس بیا مې ورته علاقه ښودلی مې صاحب داسې ځه صاحب داسې را تاو شه صاحب هغسې ځه مړه داسې یو څو چکر یې وویلې یاره بیا ورته وایي صاحب معکوس که اورې زه دا سنډا مې وږې دی او د پاسه ماښام شو هغه به یاره ما سره خو مساله ختمه شوه وایي زه ډیپو ته وایي نوره مساله راوچته مې لکه ته به ډیپو ته ځې زما سنډا راولګې مړ شه یاره نه یې را کوزولو خو چې سنډا لکې داسې تاو کړه که نه او چې شړک شو یا چا پیلټ پرې ولګېدو یاره جو بس هغه جاز را سنګن شو جو ما سنډا تې زر را وښوید او که نه ملګري دا د دروغو ګورې نه دي ګورې دا ریشا کیسې دي ملګري